السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به ملګرو. په سکرین چې کوم تصویر تاسو ته ښکاري دا د جهانګیر خان دی. هغه د خپل پیج نه شیر کړی دی او د دعا غوښتو درخواست یې خلکو ته کړی دی چې آیا ماته دعا کوئ، زه دا وخت په هسپتال کې پروت یم. خو آیا جهانګیر خان هغه د څه وجې نه هسپتال ته تللی دی؟ څه وجوهات داسې راغلي چې جهانګیر خان هغه هسپتال ته لاړو او هلته په یو واټ کې داخل دی؟ نو په نن ویډیو کې به مکمل معلومات موږ تاسو سره شریک کوو، نو ویډیو اخره پورې وګورئ چې په ویډیو باندې ځان پوه کوي. جهانګیر خان د یو فلم په شوټینګ کې مصروف و چې هلته پې څه چل وشو. د هغې نه پس بیا هسپتال ته بیوړلی شو. د هسپتال ته د وړو نه پس جهانګیر خان د خپل فیسبوک پیج باندې هغه ویلي دي چې زه دا وخت په هسپتال کې داخل یم او زما کم مینوال چې دي، زما کم کتونکي او کم پین چې دي، هغو ته زه یو دا ریکویسټ کوم چې ماته په روژه کې خصوصي دواګانې هغه کوئ، ځکه چې دا وخت زه په هسپتال کې پروت یم. د جهانګیر خان باره کې دغه خبر وکم چې په هسپتال کې دا وخت داخل دی، هغه بیمار دی او کم وینا چې کېږي هغه دا ده چې د جهانګیر خان ته د زړه دوره هغه شوې ده. نو دغه معلوماتو جهانګیر خان باره کې کوم بیماري چې په هغه راغلې ده هغه تاسو سره مونږ شریک کړه. انشاءالله دې نه علاوه نور داسې څه واقعیت چې کېږي مونږ تاسو ته په خپل چینل باندې هغه وړاندې کوو. نو امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.